د کابل ښاروالۍ هغو کسانو ته د حقونو د ورکولو لړۍ پیل کړه چې جایدادونه د بیلابیلو پرختیايي پروژو په نقشه کې راغلي دي. د یادې موضوع په اړه جوړې شوې غونډې ته د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیال مولوي خالد سجستانی وویل چې اوس مهال په کابل ښار کې په ډیرو پروژو کار روان دی. امروز در خدمت شما قرار داریم تا به تعدادی از این بزرگوارا که مستحق وجه نقد هستند در بدل استملاک این پروژه را در حضور داشت رسانه به هم برسانیم. شما خبر دارین که شهروالی کابل در سطح شهر کابل پروژه بسیار زیادی را روی دست گرفته است که بعد از فتح امارت اسلامی الی اکنون در طی مراحل استملاکی بیش از 10 پروژه مهم در سطح شهر کابل جریان دارد که امروز شما انشاءالله شاهد پرداخت خساره ساختمانی متضررین خواهید بود. همدارنګه په دې غونډه کې د کابل ښاروالۍ استازي نعمت الله بارکزي وویل هغو کسانو ته چې جایدادونه د کابل ښاروالۍ له لوري استملاک شوي وو د حقوقو د ورکړې لړۍ پیل شوه. اسناد خود را تمام کرده که 120 تاش تمام شده، چکاشان نوشته شده و اینا میتونن همین دقیقه برن در بانک و پول خود دریافت کنن. بعضیاشون امکان داره چون مسئله تثبیت هویت بسیار مهم است برای ما. د غراض د کابل ښار د پولی تخنیک سیمې اوسیدونکو اسدالله چې د سړک په اوږدو کې کور ویجاړ شوی په ژواک ته ویل خوشحاله دی چې د ښاروالۍ له لوري حقوق ورکړل شول. خانه ما در گردنه باغ بالا مربوط به پل تخنیک نشد، یعنی میگه در سرک کاملا رفت و تعداد 6 اتاق بود رفت. ما 1 میلیون پیسه مرا داد کفایت میکنه وقت ما مکمل همینقدر ممکن که چیز کمتر هم خرج کرده باشه. د کابل ښاروالۍ له معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په کابل ښار کې په بیلابیلو پروژو کې 328 جایدادونه استملاک شوي چې په ټوله کې 244 میلیون افغانۍ د کابل ښاروالۍ له لوري خپلو مالکینو ته ورکړل شوي دي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره